अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। होगो कतुन को ज़ेम सलीमत र तासु गोरे प्रोग्राम द नन स्वाद नन बया यो ډیر اهم ایشو د چې هغه باندې موږ تاسو سره باس کول غواړو او هغه دا چې یاره صوبایي حکومت تیر یو ویډیو موږ جوړ کړی و چې دلته کې کم مهنګای دا کم دلته کې ګرانواله راغلی دا غي د لپاره صوبایي حکومت کوشش کړی دی او دلته کې په منګوره کم ټي ام چې دا غي په مارکیټ او کم دغه چې د قانون پای کې هغه سستا بازار لګولیو خو د بدقسمتۍ نه دلته کم چې انتظامیه دا دلته چې کم डी सी صاحب ناسته دلته کې چې کم کمشنر دی هغوی چې دی د دغه پته نه لګي د هغوی پکې مقصد سره ځکه چې دلته کې هغه سستا بازار چې دی مکمل طور ناکام دی نور ورځې موږ دا کتل چې پای کې به بعضې شیزونه داسې چې بس خو یا به داسې چې هغه بله که د اخیستلو قابل نه خو نن چې دی هغه موږ وکتل او هغه نن موږ وزټ کوو نو په هغې سستا بازار کې صرف یو سټال لګېدلی او یو طرف ته په یو پنجره کې یو لس شل چې دی هغه چرګانو صرف په دې باندې یو بحث کوو چې آیا دا نااهلي دا کم غفلت چې دی دا د انتظامی امور دی دا د صوبایي حکومت دی او که په دې کې نور داسې څوک دي انوال دي چې هغه دا کم چې حکومت کوششونه کوي چې دلته کې کم اعلانات چې هغوی کړي دي چې کم از کم په دې کې د دغې خلکو دپاره ریلیف چې کم چې دلته کې غریبانان دي او د مهنګایي او یا د ګرانوالي ښکار دي هغې باندې به نظر اچو اول رضو دې ته چې یاره صوبایي حکومت کوشش کړی چې دلته کې دا سسته بازار چې دی دی کابل کې او منګوره دا دوه ځایونه داسې دي چې دا په دوه تحصیلونو کې دا شروع شوی او د دوی کوشش دا و چې د دې نه وروسته چې دي د انتظامیه چې دا به د سوات چې نور کم اووه تحصیلونه دي ټوټل د دې دوو نه علاوه پنځه نور پاتې کېږي په هغې کې به هم دا شروع کوي خو اول دې ته راځو چې یاره دا ولې ناکامه شو اوله ویډیو چې موږ جوړه کړې وه په هغې کې موږ د دې خبرو نشاندهي کړې وه چې ډي سي صاحب اے سی صاحب چې دی هغه راځي په روزمره بنیادونو که نه راځي په دویمه درېیمه یا څلورمه ورځ باندې د دې سسته بازار چې دی هغوی وزټ کوي یا کچرې څوک میډیا دغې کوریج لځي او د دغې بازار دغه لځي نو دغلته کې څوک ناست کم کسان چې دي هغوی دغلته ځي او هغوی ته په غوږونو کې ټلیفون کال یا بل څه کوي چې یاره تاسو راشئ او دلته کې میډیا راغلې ده د بدنامۍ یا دغه دی باعث زموږ دپاره دا بازار جوړېږي نو هغه راشي د دې دپاره وزټ وکړي خو دلته کم اے سی انتظامیه ډي سی یا کمشنر چې دی دلته کې دا حکومت چې دی د پی ټي آی دی د صوبایي وزیر اعلی تعلق هم د سوات سره دی خو دلته کې انتظامی کم افسران چې دي هغه بالکل د پی ټي آی دا کم ویژن چې دی د پی ټي آی د صوبایي وزیر اعلی کم احکامات چې دي د هغې د فالو کولو لپاره یا د هغې د دغه لپاره د دې سسته بازار د دې دواړو خصوصا زه د منګورې ټي ام ای د سسته بازار ذکر کوم د دې د دغه لپاره هغوی بیخي داسې اقدامات نه اوچتوي چې سنجیده اقدامات دي چې د دې نه خلکو ته ریلیف میلاو شي نو دې نه خو ظاهره دا ده چې دلته چې دا کم انتظامي افسران دي هغوی په دې دغه باندې ښه ټیک ټاک کوشش کوي چې دلته کې د وزیر اعلی یا دغه چې کوم د حکومت دلته کې کم د هدایت چې جاري کړي دي خلکو ته د دغه لپاره هغه د هغې د فالو کولو لپاره په هېڅ قسم طریقه یا په هېڅ قسم دغه باندې جوګه نه دي وجه یې څه ده په دې باندې وزیر اعلی له په دې باندې فضل حکیم خان له په دې باندې نور د سوات چې څومره ایم پی ایز دي ایم این ایز دي د هغې سره سره منسټران دي هغوی له په دې باندې سوچ کول پکار دي چې دلته کې ډي سی صاحب ناست دی هغه ولې دا نګراني د دې که فرض که کوي نو کوتاهي پکې سره ولې نه کېږي تاجران دې ته ولې نه راځي او د دې څه داسې دغه دي په دې کې فیکټرز دي څه وجوهات دي او د هغې د لر کولو دپاره هغه دلته کې سنجیده اقدامات ولې نه کوي دې نه علاوه صوبایي حکومت چې دي دلته کې د ارزاني چینی چې هغه په سسته بازار کې د دې نه علاوه د واړه تحصیلونو کم بازارونه چې دي او په هغې کې بیا مخصوص کم دغه چې دي دوکانداران چې د دې لپاره هغوی ټاکلي دي هغې پیسې هم لیږلي دي هغه سسته چینی تر اوسه پورې راغلې هم نه ده او خصوصا په سسته بازار کې نن چې موږ لاړو هغې کې د سر نه دستیاب نه ده وجوهات څه دي چې حکومت اقدامات کوي سبسډي ورکوي خو په هغې باندې چې دي هغه هېڅ قسمه اقدامات د هغې دپاره په ضلعي سطح باندې انتظامي امور چې کوم دلته خلک چلی د هغوی د طرف نه هېڅ قسمه نه راځي مخې ته په دې باندې دي کوم چې واکداران دي د صوبې د پی ټي آی د حکومت کوم وزیر اعلی صاحب چې دی نور کم دلته کې چې دي ایم این ایز ایم پی ایز او فضل حکیم خان خصوصا هغه ته په دې باندې کتل پکار دي او په دې باندې هغه ته ایکشن اخیستل پکار دي چې یاره دا تپوس وکړي د دې خلکو نه د انتظامي خلکو نه چې ولې په دې کې دا غفلت داسې روان دی
وړه که موږ وګورو وړه هغه شانتې چې دي په صوبه کې 18 ارب روپۍ چې دي دلته کې هغوی دلته کې سبسډي ورکوي په ټوله صوبه کې د وړو دپاره د هغې ډېره دلته کې په کروړونو روپۍ په هغې یو غټه حصه چې ده د هغې سبسډۍ هغه په سوات کې هم دلته کې چونکې سوات د خیبر پښتونخوا د پېښور نه وروسته اوس چې کوم اعداد و شمار دي کوم چې دغه شوي دي دلته کې چې کوم اعداد و شمار مخې ته د آبادۍ راغلي دي په هغې کې دا د خیبر پښتونخوا د 2 نمبر غټه صوبه ده د آبادۍ په لحاظ سره نو په هغه لیول سره که ته وګورې د پېښور نه وروسته 2 نمبر غټ سبسډي چې ورکوي هغه به خامخا دې ضلعې ته ورکوي هغه په کروړو روپۍ چې راځي د وړو په دغه سره په بازار کې موږ ګورو هغه شانتې هغه چوکر او خراب وړه خرڅېږي که نن موږ سسته بازار ته لاړو هغه شانتې خرابه دغه وړه خرڅېږي خلکو ته هېڅ قسمه ریلیف نشتی دې سره سره کم چې د چینۍ د ارزان د راوړو دلته کې پرون زه په سکار باندې تلم مردان او دغه 430 خاکوټ او دغه ځایونو ته په هغه ځای کې باقاعده په دوکانونو کې سبسډایز چینی چې کوم حکومت اعلان کړی ده هغې دپاره د هغې ضلعي انتظامیه چې ده هغوی ورله دغه کړی دی د هغې دپاره اقدامات کړي دي د هغې دپاره پلانینګ کړی دی او هغه چې ده په بازار کې خلکو ته موجود ده خو د صوبایي وزیر اعلی چې د هغه تعلق د سوات سره دی د هغه په ضلع کې د هغه په آبایي ضلع کې د سبسډایز چینی هیڅ قسمه دغه نشته حالانکه داوا د ضلعي انتظامي د ډي سي صاحب داوا چې په راتلونکي دا 13 هفته چې تېره شوه په دې کې موږ پرچیزینګ کړی دی دکاندارانو دلته یې اخیستي دي او هغه به چې دي په دې هفته کې دلته کې د هغې راوړی شي او دلته به د هغې خرڅ شروع شي خو تر اوسه پورې یوه هفته تېره شوه ما پې هفته مخکې پروګرام کړی و چې را حکومت چې دي یو ښه اقدام پورته کړی دی په صوبایي لیول سره دلته کې په 87 او 88 یا په 2 روپۍ باندې چې دي دلته کې به خلکو ته په عام بازار کې په سسته بازار کې او د دې لپاره کوم فرنچایز موږ یا کوم دې لپاره دوکانونه چې دوکانداران چې دي په هغې کې به دې خلکو ته دا چینی میلاویږي خو تر اوسه پورې یوه هفته بعد هغه هم دلته کې عملي نه ده شوي هغه چې دي په بازار کې هغه چینی نشته په دې باندې دلته کې کوم ډي سي صاحب چې ناست دی د هغه نه باس پوښتنه کول پکار دي کم چې کمشنر صاحب دلته ناست دی د هغه نه باس پوښتنه کول پکار دي چې په ملکن ډیویژن کې او بیا خصوصا ملکن ډیویژن دا چې د ملکن ډیویژن چې دی د ضلع سوات دی زړه دی د دې بیا خصوصا د ضلع سوات او د ملکن ډیویژن بیا زړه چې دی هغه غټ بازار منګوره دی په منګوره کې دا سبسډایز چینی ولې نشته د وړو هغه معیار هغه شانتې ولې خراب دی په بازارونو کې د نور شیونو قیمتونه چې دي ولې نه کنټرول کېږي په دې ټولو شیزونو باندې دوی له د دې خلکو نه دا واکداران چې دلته په ضلع او په ملکن ډیویژن په دغه سره ناست دي حیثیت سره ناست دلته کې کمشنر او ډي سي د هغوی نه دا تپوس کول پکار دي او دا چې دي د دې د دوی نه دغه پکار دی باسپورس پکار دی چې ولې دې خلکو ته حکومت خو خپل اعلان کوي پیسې ورکوي تاوان کوي خو د هغې فایده خلکو ته ولې نه رسي او خصوصا د ضلع سوات عوامو ته د هغې فایده ولې نه رسي آیا دلته کې په دې په اړه باندې د دې پی ټي آی د حکومت یا د دې وزیر اعلی صاحب خلاف یا دلته کې د دې منسټرانو یا د ایم پی ایګانو خلاف دلته سازش خو نه روان په دې ټولو خبرو باندې دې کم چې واکداران دي د صوبې د پی ټي آی وزیر اعلی صاحب او نور له ښه جوره دغه کول پکار دي چې ولې بار بار دلته کې داسې دغه کېږي د وړو هغه حل دقه سرې په بازار کې چوکر په خلکو خرڅولی کېږي په سسته بازار کې چې دي نن په سسته بازار کې ډېر په دغه سره زه دا وایم په درد او دوک سره چې یاره دلته کې د خلکو دپاره کم دغه دي تاجران دې ته تیار نه دي دلته کې چې دي خلک دغه نه راوړي خپل بازارونه خپل سامان دلته نه راوړي او دلته کې صرف یو دکان کولاو دی په دې باندې زما په خپل خیال باندې صوبایي وزیر اعلی خصوصا چې دی هغه له دغه کول پکار دي اکشن اخیستل پکار دی او دې خلکو نه باس کورس پکار دی نننۍ کوم ویډیو چې وه دا بیا ستاسو د مسایلو مشکلاتو کوم چې دي دلته کې د هغې سره د دې تعلق و راتلونکي به هم کوشش کوو چې یاره څومره هم ستاسو ستونزې دي څومره مشکلات دي هغې باندې وختن په وختن ستاسو سره کینو او ستاسو د اواز چې دی ستاسو دا دغه دی د وزیر اعلی صاحب ته ورسوو دا چې د نور کوم واکداران کوم انتظامي امور چې چلی هغوی ته ورسوو د راتلونکي ویډیو پورې ستاسو نه اجازه غواړم د الله په امان